هلمند والي د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال سره مهمه لیدنه ترسره کړه. په دې لیدنه کې د هلمند ولایت پر مهمو اقتصادي، کرنیزو او صنعتي موضوعاتو هررخیز بحث وشو او دواړو لورو د ولایت د اقتصادي ودې، د صنعت پیاوړتیا او د کرنې د پرمختګ په موخه خپل نظریات او وړاندیزونه شریک کړه. د ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وایي د غونډې پر مهال د دورایي سیمې صنعتي پارک پر جوړولو ټینګار وشو چې موخه یې د پانګوالو لپاره د مناسب چاپیریال برابرول، د کارموندنې زیاتوالی او د سیمه ییز اقتصاد پیاوړتیا ده. همداراز د صنعتي ودې لپاره فابریکو ته د 100 کیلو واټه برېښنا د برابرولو موضوع هم مهمه وبلل شوه او پرې بحث وشو څو د برېښنا د نشتوالي ستونزه هواره او تولیدي چارې لا چټکې شي. د هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب نن په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال الحاج محترم ملا عبدالغني برادر صاحب سره لیدنه درلودله چې په دې لیدنه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د لښکرګاه دوراهي د صنعتي پارک، صنعتي فابریکو ته د 100 کیلو واټه برېښنا، بزګرانو ته د اصلاحي تخمونو د ویش او د پنبې لپاره د بازار موندنې پر موضوعاتو باندې هر اړخیز بحثونه وشول. محترم حاجي ملا صاحب ډاډ څرګند کړ چې په خپله برخه کې به د یادو موضوعاتو په تړاو هېڅ راز همکاري ونه دریغوي. په کرنیزه برخه کې کروندګرو ته د اصلاح شوو تخمونو پر ویش هم خبرې وشوې ترڅو حاصلات زیات او د کرنې کیفیت لوړ شي. وروسته د هلمند د مهمو کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول د پنبې لپاره د بازار موندنې پر اړتیا هم ټینګار وشو څو بزګر وکولی شي خپل محصولات په مناسب قیمت وپلوري او عواید یې زیات شي. په پای کې دواړو لورو د یادو برخو د عملي کېدو پر چټکتیا ټینګار وکړ او دا د هلمند د اقتصادي پرمختګ او ځان بسیاینې پر لور مهم ګام وباله.